بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله جل جلاله، يا الله جل جلاله. یدی الله پاک دنم یدی فائدې شروع د پنځه فائدې الحمدلله تاسو ته بیان شوي. اوس باقي نور فائدې د الله پاک دنم پیش کوو د الله تعالی په توفیق. شپږم نمبر فائدہ پکې دارا چې د پیرانی چاون پیریان راځي د پیرانی لپاره په لوحه کې چې الله پاک دانوم یا الله جل جلاله دومره تعداد سره ولیکل شي چې څومره په لوحه کې ځي. دا مطلب دا دی چې لوحه پتا مرکز کې لیکل کې کنه هغه مجمله او هغه په لو پرش دي څومره ځای پکې دی کنه ټول دک کې پکې بغیر تعداد نه چې څومره ځای پکې دی. یا الله جل جلاله، یا الله جل جلاله. او بیا اکه بوا چول شي خبر پوه شو کنه او بیا دا وګو پیریانی باندې ترمکیا کړی شي نو باندې باندې مقرر شیطانان دوسوځي چې کوم پیران په باندې کینی پاتې او د الله تعالی ختم کی. دا طریقه له بکار وره چې دا اول خو ته درخواست پکار ده کنه پیریانو ته یو سره پرې دی ذکر مخکې نو ته وارنینګ پکار دی غني څه دي کنه کله چې پیران دا وارنینګ اوري د خپل تختی بیا دا تجربه ده ها او ته داسې وظیفه نه باندې دا کو چوب کوی چې ورسوځو الله تعالی په قدرت باندې ورسوځو نو پیران باید خپل تختی باندې ونه راځي او کنه بیا مطلب دغه طریقه ده ها ادا تجربه شوی خبره ده ها. دا مقرر شیطانان چې څومره پاره کې نه غوړي او په څنګه په ولګي کنه نو بوسن بچا طاقت دی الله تعالی نوم دې څنګه په نه یا الله دې ها رب العالمین نوم دې او خبر دې یقین ده ها چې د انسان یقین په الله تعالی په ذات مضبوطی دا خبره ده ان شاء الله. وم نمبر فائدہ سوګ الله پاک دانو یا الله جل جلاله، یا الله جل جلاله بغیر سے تعداد نامشر پاره وي اولاړه پناسه پملاستا نو دې په صدیقین کې شمار شي پس کې صدیقین تاسو ولګو اور دلګنه سو نساء ایت مو نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین الله تعالی بدا خلق صدیقین کې شمار کی الله زموږ نصیب کی ها ولی مقام د صدیقین مقام د پیغمبرانو نه بعد لوی مقام د صدیقین دی ها علیهم السلام څوګر شهیدان دي څوګر صدیقین. اتم نمبر فائدہ پکې ده چې کوم لرنه زنانه د الله تعالی دانو یا الله جل جلاله د هر منځ نه پس وزل للی هر پر نه پس صبري وزلي نه مو دوټه هوندي یا الله جل جلاله، یا الله جل جلاله. خو دې کې طریقه دا څه ده چې د موږ نه پس وزل داسې الفاظ وي چې هو الله الرحیم، هو الله الرحیم، بس دې طریقه باندې وي هو الله الرحیم، هو الله الرحیم و پیری وي. نو الله تعالی خاتمه په ایمان نه راولي او په اخر وخت کې شیطان ایمان نشته تختولي. الله دې موږ نصیب کړي. ها هو الله الرحیم دا خپل معمول جوړ کړي هر پر نفس و پیری وي هو الله الرحیم، هو الله الله تعالی ډېر مهربان دی. دغه به ایمان نږي او د شیطان د شر نه وسوي محفوظ وي. نه هم نور پیدا پکې دارا چې کوم نارینه زنانه د الله پاک دانو یا الله جل جلاله، یا الله جل جلاله 1000 پیری ورځي وي زر پیری لري. دا په موږ به ایمان او معرفت پوخ کړی شي، ایمان به ځکه مضبوط شي. الله دې نصیب کړي. زموږ د ایمان او معرفت شي پوخ کړی شي، مضبوط بکړی شي. سمریو یا الله زر پیری روزانه وي زموږ د ایمان مضبوطي. لسم نمبر پیدا پکې دارا چې کوم نارینه زنانه جمعې په ورځ باندې
د جمعې په ورځ د مازدیګر مونږ نه پس سوچ کړئ جمعې په ورځ د مازدیګر مونږ نه پس مخ په قبله باندې کېږي اتر مخامه پورې کوي یا الله یا رحمانو یا الله یا رحمان مازدیګر مونږ کوي مخامه پورې دا الفاظ وي یا الله یا رحمانو یا الله یا رحمان او مخام ته نږدې به بس کی دا ته چې دعا وغواړي الله تعالی غو دعا قبول کوي جمعې پر خاصه یا الله یا رحمان یا الله یا رحمان جمعې پر ورځ تر مخام پورې مازدیګر مخام پورې ناشته اخر کې به دعا وغواړي الله تعالی په اشری حاجت په الله تعالی پوره کوي دې موږ تاسو په کار کې نرمو غنانه ولا چارو خو یا الله جل جلاله یا الله جل جلاله دمز معنا سبحانك اللهم سبحانك اللهم الفاظ تخصص کوي ها سبحانك اللهم پاکی د خدای تعالی د شریکانو نه پاکی د خدای تعالی نه د شریکانو نه بس زول سبق نه سبق وبحمدك وبحمدك دا باندې کسان وبحمدك کنه وب دې مله شدر ولي کنه دا خبره غلطه ده ها نو وبحمدك فصح هذا وبحمدك هنا لا بسرګ هنا وبحمدك او بحمدك من خیم نه ده ټکی والا او بحمدك دې معنی د نور جوړیږي ها ګډه وي وبحمد فصح هذا ها وبحمدك او سناد تعالی را او سناد الله تعالی صفاتونه ته وي ها الله تعالی صفات الله نمونه اسماء الحسنى چې کوم تاسو اورئ یا الله شو تاسو اورئ دی الله تعالی ثنا صفات تاسو ثنا وي وبحمدك او سناد تعالی را نسمر سناد صفات دي الله خاص تعالی را وبحمدك او سناد تعالی را ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك